السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډوډۍ خوړلو نه مخکې، د خوراک نه مخکې یا د اوبو څښلو نه مخکې اسانه دعا ده. صرف بسم الله ویل. بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. معنا دا خوراک کوم یا د اسکا کوم. کله چې درنه هېره شي بسم الله او منځ کې در یاد شي نو بیا به دا دعا وي: بسم الله اوله و آخره. بسم الله معنا شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی په اول او آخر د دې خوراک کې. او کله چې ته خوراک وکې یا اوبه وڅښې نو اسانه دعا د عامو مسلمانانو دپاره مسلم شریف کې چې راغلی. ګورې اسان ټکی دی دا یو الحمدلله ویل. بس دا الحمدلله چې وي دام راغلی دی صحیح حدیث کې. الحمدلله معنا دا ده الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله الله لره دي. د الله شکر مدا کوم. او بیا یوه دعا هغه دا ده بخاري شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم امت ته ښودلی که څوک یې یادولی شي: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. الذي هغه ذات دی اطعمني چې ما ته دا خوراک راکو. هذا چې دا دی ورزقنيه او رایکو ما ته من غیر حول مني بغیر د طاقت زمانا ولا قوت او بغیر د قوت زمانا. زما طاقت او زما قوت او توان نو چې ما ته دا حاصل شوه. دا ما ته الله تعالی په خپل فضل او په کرم باندې راکو. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.